أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د اووم ټولګي ګرانو زده کوونکو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ او روغ یاست نننی درس ته ښه راغلاست. نننی درس مو د اسلامي ښوونې او روزنې په برخه کې د نیکو اخلاقو په اړه دی. دا چې نیک اخلاق څه دي، په اسلام کې څومره مقام لري، پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته د نیکو اخلاقو په اړه څه وایي، دا او د درس اړوند نور موضوعات په ننني درس کې وایو. راځو شروع کوو. زموږ د نن ورځې د درس عنوان نیک اخلاق دی. د دې عنوان تر دې عنوان لاندې موږ تاسې د نوموړي حدیث شریف معنا، د حدیث شریف راوي، د حدیث شریف حکمت او د نوموړي حدیث شریف ګټې سره د خلاصې وایو. لومړی د نیکو اخلاقو په اړه د حدیث شریف دی. راسئ دا حدیث شریف یپلا په الفاظو وایو او وروسته بیا معنا کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. عن النواس بن سمعان رضی الله عنه قال سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم عن البر والإثم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. د دې حدیث شریف مفهوم داسې دی. حضرت نواس بن سمعان رضی الله عنه فرمایي وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د نیکو اخلاقو او د بدو اخلاقو په اړه پوښتنه وکړه. یعنی دا ما د پیغمبر علیه السلام څخه دا وغوښتل چې نیک اخلاق څه دي او بد اخلاق څه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل البر حسن الخلق، ول نیکی چې ده هغه نیک اخلاق دي. یا نیک اخلاق نیکی ده، هر ښه عمل چې ته کوې دا ښه اخلاق دي. والاثم ما حاک فی نفسک، او ګناه چې ده هر هغه عمل دی چې ستا په زړه کې شک پیدا کوي، ستا په زړه کې شبهه پیدا کوي او ته نه غواړې چې ستا په دغه عمل باندې خلک خبر سي. که خلاصه د مفهوم ووایم، سمعان رضی الله وایي چې ما د نواس رضی الله وایي چې ما د پیغمبر علیه السلام څخه د نیکو او بدو اخلاقو په اړه پوښتنه وکړل. پیغمبر علیه السلام راته وویل چې نیکي دا ښه اخلاق دي، حسن الخلق، او بد ګناه هر هغه عمل دی چې ستا په زړه کې شک پیدا کوي او ته نه غواړې چې په دغه عمل باندې نور خلک خبر سي. دا حدیث شریف سو د نیکو اخلاقو په اړه. اوس دا حدیث چا روایت کړی دی؟ دوهمه موضوع د حدیث شریف راوي پیژندل دی. دا حدیث شریف حضرت نواس بن سمعان رضی الله عنه روایت کړی دی. نواس بن سمعان رضی الله عنه څوک دی؟ د ده نوم نواس دی، د پلار نوم یې سمعان دی، د شامی راویانو د جملې څخه دی. یعنی دا چې د هغو روایت کوونکو صحابو څخه دی کوم چې د شام اوسیدونکي وه. په مدینه منوره کې د پیغمبر علیه السلام سره ژوند کړی دی. 19 احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کړي او د هجرت په 50 کال وفات شوی دی. دا درېیمه موضوع شوه. څلورمه موضوع د حدیث شریف حکمت. دا چې پیغمبر علیه السلام موږ ته د نیکي او بدۍ په اړه دغه حدیث فرمایلی دی. د دې حدیث حکمت او پیغام څه دی؟ په دې کې موږ ته پیغمبر علیه السلام کوم درس او کوم پیغام راکوي؟ په دې حدیث شریف کې د مسلمانانو د تربیت سطح لوړول دي. پیغمبر علیه السلام د دې حدیث په واسطه غواړي چې د مسلمانانو هغه تربیتي سطح، هغه دینی سطح، هغه د الهي خشیت او د الله څخه د بیرې سطح دومره لوړه کړي چې یو کس پرته د بهرني فشار څخه، پرته د یو چا د امر څخه په خپله داسې جوړ سي چې ګناه پرېږدي. یو کس په خپله فطرتن په ده کې باطنن داسې یو قوه پیدا سي، داسې یو قوت په ده کې پیدا سي چې دی د ګناه څخه خلاص پر سر سي
او پر نیکۍ باندې روان سي. په دغه وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دغه حدیث روایت کړی دی. ورپسې وروستۍ برخه د درس زموږ د دغه حدیث شریف ګټې دي، یعنی دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دغه حدیث شریف څخه موږ ته کومې ګټې او کومې فایدې په لاس راځي. د هغو ګټو څخه لومړی دا ګټه ده چې وایي ښه اخلاق د ټولو نیکیو بنسټ دی. په دې موږ باید وپوهیږو چې ښه اخلاق د ټولو نیکیو بنسټ دی، ځکه که چیرې یو څوک ښه اخلاق ولري، دغه ښه اخلاق دا انسان هڅوي و نیکۍ ته، د الله جل جلاله و لارې ته و دین ته، نو ځکه یې بنسټ بللی سو. او که یو چیرې څوک بد اخلاقه وي، ښه اخلاق نه کوي، نو هغه انسان بیا د بد اخلاق تشویقوي و بدو لارو ته. خلاصه ده که یو څوک ښه اخلاق ولري، دا ټوله دین پر دې ښو اخلاقو باندې، دا ټوله نیکیانې پر دې ښو اخلاقو باندې بنا دي او دا ښه اخلاق ورته تهداب دي. دوهم دا ګټه په لاس راځي چې ګناه څه شي ده. د دې حدیث د مفهوم څخه موږ پوهیږو هر هغه عمل چې انسان د یو انسان په زړه کې شک ور پیدا کوي او نه غواړي چې خلک ورباندې خبر سي او د ده فطرتاً ناخوښه وي، هغه ګناه ده. او درېیمه ګټه د حدیث شریف دا ده چې ګناه فطرتاً مبغوض یا ناخوښ عمل دی. ګناه یو داسې عمل دی چې هغه کوونکی او مرتکب د ګناه هم نه غواړي چې نور خلک ورباندې خبر سي. اوس نیکي که موږ ووایو، نیکي یو داسې عمل دی چې سړی خپله نیکي کوي، هم په زړه کې خوشحاله وي، او که چیرې یو څوک ورباندې خبر سي هم د ده خوا نه بدي شي. خو ګناه بیا یو داسې عمل دی چې مرتکب هغه د ګناه سرته رسونکی هم په دې کار هم یې دا کار نه دی خوښ، غواړي چې د دې کار څخه خلاص شي. نو که چیرې موږ د نن ورځې درس را خلاصه کو، نو داسې وایو چې ګناه نیک اخلاق دي، او ګناه هغه عمل دی چې انسان ته په زړه کې شک ور پیدا کوي او نه غواړي چې نور خلک ورباندې خبر سي. نو موږ باید ځانونه داسې جوړ کړو، موږ باید ځانونه داسې عیار کړو چې د ګناه څخه کرکه ولرو او د ثواب د کارونو علاقه او شوق په خپل فکر کې پیدا کړو. وما علینا الا البلاغ. د اووم ټولګي ګرانو شاګردانو، دا زموږ د نن ورځې درس. تر بیا چې د همدې درس له لارې زه ستاسو خدمت ته حاضرېږم، تاسو پر لوی او مهربان خدای سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.